بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان. باب بیان د چا کې د اذان کې او دارنګه د اقامت احکام بیانېدل چې اذان باید څنګه وشي، په کوم الفاظ باندې وشي او اقامت په کوم الفاظ باندې وشي او د اذان تعریف هم بیان کړو. دلته بنن حدیث د ابي محذوره راوړي چې په دې کې یو کیفیت د چا دی د اذان ذکر کیږي. وعن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه، د ابي محذوره روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی عليه الصلاه والسلام علمه الاذان وخودلو دته وخودلو چاته ابي محذوره الاذان اذان فذكر فيه الترجيع، نو ذکر کړو پاغي کې ترجیع. اوله خبر دلته دا ذکر کیږي چې د اذان دویم کیفیت ذکر کیږي، یعنی اذان دو قسمه شو. اذان څو قسمه دی؟ دو قسمه. یو هغه اذان د چې زموږ استادو په مساجدو کې کیږي، مشهور اذان، دا یو قسم اذان دی. دوهم قسم اذان بنن ذکر شي، د ابي محذوره په روایت کې راځي. هغه څنګه اذان دی؟ هغه اذان داسې دی چې نبی عليه الصلاه والسلام د ترجیح وکړه. ترجیح څه ته ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي چې اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله ویل شي په سوکا، یعنی په آهسته आवाज باندې، او بیا اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله ویل شي په آهسته आवाज باندې، سوکا یعنی ورو ویل شي. بیا بیرته په باندې راوګرځيږي، همدغه اشهد ان لا اله الا الله په زور आवाज ویل شي، او اشهد ان محمد رسول الله په زور आवाज ویل شي، आवाज په باندې اوچت کړی شي. نو دا به څه شي؟ دا به په شان ته دی الله اکبر شي. لکه څنګه چې الله اکبر څلور ځله ویل کیږي، نو دارنګه به اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، دا هم په زور څلور ځله ویل شي. څو بشي؟ څلور ځله بشي. دې ته ترجیع ویل کیږي. دا دویم قسم اذان دی، فيه ترجیع. نو دا ترجیع شوله چې هر کله په دې طریقې سره اذان وکړی شي، نو د اذان الفاظ 19 جوړیږي، 19. او دا بل قسم څه شولو؟ اذان شولو. زموږ په مساجدو کې دا اذان نه کیږي، لیکن کله کله باید په دې باندې عمل موږ تاسو وکړو. دا نور خلک چې دي د هغوی نه خو ګیله نه کیږي، زموږ استادو نه خو ګیله کیږي. موږ تاسو د قرآن او د حدیث دعوه کړې ده، نو کله کله به سړی په یو حدیث باندې عمل کوي، کله کله په بل حدیث باندې به عمل کوي. لکه مثلا موږ تاسو جمع بین صلاتین دا منو په حدیث کې شته، نو کله کله موږ تاسو صلاتین کوو په باران کې، لکه مخکې ورځ کې وشو، نو په حدیث باندې باید عمل وشي. دارنګه په دې حدیث باندې باید عمل وشي چې کله د ترجیح ولا اذان ویل پکار دی او کله هغه بل اذان ویل پکار دی. دا یو مسله شوله. بل مسله په دې حدیث کې دا ثابت شوله چې د نبی علیه الصلاه والسلام مؤذن ذکر شو. دلته یو مسله یاد لرئ چې دا یو تاریخي معلومات وانته سوال جواب هم ده. کله کله چې څوک سوال وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنین څو کسان وو، دا به سوال ته جوړ کو، جواب یې څه وي؟ نه جواب یې دا حدیث وکړي. یو خو ګره مخکې حدیث تیر شوی وو چې دا به چاته یاد وي. مخکې حدیث تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو کله چې بلال اذان وکړي نو تاسو څه کوئ؟ خوراک کوئ، څښاک کوئ. او کله چې عبد الله ابن مکتوم هغه وکړي اذان وکړي، خوراک او څښاک بند کړی، نو دوه مؤذنین هغه شوله. یو مؤذن څوک شو؟ ابي محذوره شوله. نو څو شوله؟ درې مؤذنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو. دا بعضې سوالات دا یاد لرئ. بعضې ښه سوالات وي
اول مرزع اول مرزعه یعنی اول ته ورکون کې د رسول الله څوک و دا اوس یو ښه سوال دی دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو مؤذنین و دا اوس ښه سوال دی د بعضې سوالات یادول پکار وي نو دلته دا پایدام شوله چې نبی اسلام 3 مؤذنین و بیا دغه ابي محذوره رضی الله تعالی عنه چې و د چې کله فتح مکه وشول او اذان کېدلو دای ماشومان سره ستیرای کولو او بیا دغه الفاظ د اذان اس استهزاء کوله ټوکې کولې په اذان پس هغه الفاظ یې ذکر کول اگر چې دغه ماشوم ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز خوښ شول او ښایسته اواز یې و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته اذان وکړلو چې دغه سه اذان کوه بیا د مؤذن په مکه مکرمه کې کړو دا مؤذن د مکه مکرمه ده د بیت الله الحرام دغه مؤذن دی عبد الله ابن مکتوم او بلال رضی الله عنه دا مؤذنین د مدینه منوره د مسجد نبوي دي او دا د مکه مکرمه مؤذن دی نو د دینه بل مسله دا ثابت شولا چې کله دی یو چا आवाज خاستوي ناغه مؤذن کول پکار وي आवाज هم خاستوي او आवाज یو چتم وي نو دغه نه مؤذن جوړول پکار وي نو د आवाज خاستو وعلیکم السلام आवाज خاستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذن مقرر کړه چې اذان کوه دا مسله ثابت شولا اوله مسله خو ماغه ثابت شولا چې ترجیح ثابت شولا اذان د ترجیح دا ذکر شو بل روایت راوړي وان انس رضی الله تعالی عنه قال فرمای امر بلال امر کړی شو بلال امر بلال توشول يشفع الاذان چې شفع جبت وکړي اذان ويوتر الاقامه او طاق وکړي اقامت الا الاقامه سوا د چانه د اقامتنا دغه الا الاقامه مراد څه دی یعنی قد قامت الصلاه یعنی الا قد قامت الصلاه متفق علیه دا روایت د بخاری او د مسلم دی پر روایت د نسائی کې دا سره چې امر النبي بلالا مخکې دا ذکر شول چې امر بلال معنا دا ده چې امر کړی شوی و بلال لیکن پغې کې وس معلوم دی چې چا ورته کړه و لیکن دا بل روایت یې تفسیر کوي وضاحت یې کوي چې امر بلال ته نبی علیه الصلاه والسلام کړه و نبی اسلام ته ورته ویلو چې ته اذان کوه د څه یعنی اذان کوه جبت او دارنګه اقامت کوه وتر دې نه مسله دا ثابت شول چې اذان به جبت وي او اقامت به وتر وي یعنی طاق به وي سوا د چانه سوا د قد قامت الصلاه دا حدیث مرفوع دی صحیح روایت او په دې باندې عمل کول پکار دي دا چې وس یو سړی اذان هم جبت کوي او اقامت هم جبت کوي نو دا مرجوحه طریقه ده نه په دې باندې باید موږ تاسو پوښ د بعض ملګری کله کله اقامت کوي نو جبت شروع کی نو موږ خیر د ډیر غنه ور سره کوو موږ نه وی دا مسله به نه ورته معلومه نه چې څوک اقامت کوي نو اقامت زده کړي چې هغه طاق ده سوا د چانه سوا د قد قامت الصلاه او دارنګ الله اکبر په ول ځل کې دوه ځله ویل کې ځکه هغه څلور دی نو هغه به دوه ځله ویل شي دغه به تقوا له څه شي هغه دوه ځله به تقوا له شي نو دا مسله ثابت شو بل روایت راوړي وعن ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه قال فرمای رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه په دې روایت کې یو طریقه په اذان کې یو حالت ذکر کیږي هغه دا دی ابي جحيفه فرمای چې رأيت بلالا مالدل او بلال رضی الله تعالی عنه يؤذن چې هغه اذان کولو نو حالت یې څه کار کولو یا تتبع فاه زور پس کېدلم دغه د خلی پسې ها هنا دې طرف ته وها هنا دې بل طرف ته واصبعاه في اذنيه او ګوتې دې بلال چې ودا دغه په غوګونو کې وي ول ابن ماجه وجعل اصبعيه باذنيه ګرځولې وي ګوتې خپلې په غوګونو خپلو کې ولی ابي داود په ابو داود کې راځي لوا عنقه وایړول خپل څټ دغه سه لما بلغ حي على الصلاه هر کله چې ورسېد حي على الصلاه يمينا وشمالا چا يمينا وشمالا کی طرف او چپ طرف ته ولم يستدر او ټول
وانه وړېدلو بلکې صرف د خپل څټ یې واړولو ګردن پارسي کې چې ګردن ورته ګردن یې خو ده دور داد صحیح سمیتر ګردن یې خو ده دور داد نو دا کار یې وکړلو. د دې حدیث نه مسله ثابته شو حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې بلال رضی الله تعالی عنه په غوږونو کې ګوتې ایښودلې دغسې ګوته به پکې کېښودلی شي او بیا به د بله ګوته به هم د بل غوږ کې کېښودلی شي. د دې حکمت به څه وي؟ حکمت یې دا دی چې سړی اذان کوي نو په دې سره اواز پورته کولی شي او که دغسې د غوږونو کې سړی ګوتې کېنږدي اواز پورته کړي سي مرۍ څه کېږي؟ مرۍ سوځېږي یا مثلا په هغې کې خارښ پیدا کېږي بیا سړی ټوخېږي ټوخی ورباندې راځي. فایده یې دا ده حکمت یې دا دی. او زموږ په زمانه کې خو خیر ده دومره په زور اوازونه موږ او تاسو نه کوو وجه دا ده چې لاسپیکر دغه په خپله پورته کوي په هغې وختونو کې دا وو نو بیا به اذان په زوره کولی شوله په اوچت اواز باندې به کولی شو. بله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې بلال رضی الله تعالی عنه یوه طرف بل طرف ته ښي طرف او چپ طرف ته مخ اړولو دا مسله ثابته شو. یعنې کله به چې حی علی الصلاه ته ورسېدلو نو ښي طرف ته به واوړېدلو او دارنګه چپ طرف ته به واوړېدلو. نو دا هم یو مستحب عمل دی چې سړی په اذان کې ښي طرف او چپ طرف ته مخ واړوي. د دې حکمت څه دی؟ د دې حکمت دا دی چې مثلا سړی مخامخ داسې اوس قبلې ته یو سړی ودرېږي مخامخ اذان کوي نو غږ به مخامخ د ساختمان ته ځي دې طرف ته به غږ نه ځي د بل طرف ته به نه ځي او کله چې سړی مخ واړوي یوه طرف بل طرف ته نو آواز به دې طرف ته هم لاړ شي دې طرف ته به هم لاړ شي. دا یې پیدا شوله. بیا دلته بله مسله ده هغه مسله دا ده چې په حی علی الصلاه کې ښي طرف ته مخ اړول دي او که دواړو طرفو ته په دې کې د علماو بیا اختلاف دی. یو قول د علماو پکې دا دی چې په حی علی الصلاه کې به ښي طرف ته مخ واړولی شي او په حی علی الفلاح کې به چپ طرف ته واړولی شي. حی علی الصلاه دا مو ښي طرف ده حی علی الفلاح دا مې چپ طرف شولو. دا یوه طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې په حی علی الصلاه کې په اول ځل کې به ښي طرف ته واړولی شي او په دویم ځل کې به چپ طرف ته واړولی شي. بیا به حی علی الفلاح کې ښي طرف ته په یو کرت او په دویم ځل ویلو سره ګس طرف ته چپ طرف ته به مخ اړولی شي. نو دا مسله ثابته شو. او په دې کې بله مسله دا ثابته شوله چې یوازې سړی به خپل څټ یوه طرف ته بل طرف ته اړوي داسې نه چې ټول ورسره داسې کوږ شي ټول به نه کړي صرف دغه خپل څټ به ورسره کږوي. دا مسله ثابته شوله. وعن ابي محذورة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته نبی علیہ السلام د آواز خوښ شولو فعلمه الاذان اذان ورته وښودلو. د حدیث مخکې تیر شولو او موږ په هغې کې دا مسله بیان کړه چې د آواز ښایسته و د دې وجې نبي اسلام دای مقرر کړلو مؤذن. او هغه مسله ده چې کله د چا آواز ښایسته وي نو هغه مؤذن ګرځول پکار وي. بل حدیث راوړي وعن جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه قال فرمایي صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم مال منځ وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام سره العیدین د اخترونو غیر مرة ولا مرتين نه یو کرت نه دوه کرته بغیر اذان ولا اقامه یعنی یو کرت دوه کرت مې لمونځ نه دی کړی بلکې ډېر ځله مې د نبي اسلام سره د اخترونو لمونځ کړی دی بغیر اذان بغیر د اذان ولا اقامت او بغیر د اقامتنا دا لمونځ مې کړی. د حدیث نه مسله ثابته شوله. مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې د اخترونو په لمنځونو کې وړوکی اختر وي که لوی اختر وي نو په هغې کې به اذان هم نه کېږي اقامت به هم نه کېږي. دا مسله ثابته شو. او د دې حکمت څه دی؟ حکمت یې دا دی چې دلته هر سړی د اختر په ورځ باندې وختي ځان تیاروي او خاص کر ماشومان خو چې څنګه د خوب نه راپورته شي هلې جامې راواغونده چې موږ مسجد ته ځو یا موږ د کاکا کره ځو پلانکي ته امسایه کره ورځو مسجد ته ځو ماشومان خو وختي. دارنګه غټان چې دي هغوی هم د لمانځه نه وروسته ځان تیاروي
وی چې ځل منځ کودله شوی دی په 7 بجې یا په 8 بجې یا په 6 بجې نو وختي ځان تیاری وي او وختي راځي نو د دې وجې نه اذان کولو ته څه نشته ضرورت نشته دی مخکې موږ ذکر کړي حکمت د اذان څه دی یعنی دا اعلان کول دی په دخول دی وخت سره چې وخت داخل شوی دی دلته وخت اسیم څنګه المره پته چې دا وخت داخل دی نو د دې وجې نه ضرورت نشته ورته نو په دې وجه باندې د اخترونو کې نه اذان شته دی او نه اقامت شته دی نو دا مسله ثابته شوله نور حدیث راوړي هغه به ان شاء الله بیا پراتون کې درس شي وي په دې ځبان اکتفا کوو وبالله تعالی التوفیق